نو هغه ماته وایي چې د 10 روپو ووهه نو هلته په رښتیا باندې مړې شوی و نو ما ورته وایي ډایرکټ ویم مړې شوی دی غلې غلې یار غږېده په غوږو ما چې غلې غلې یار غږېده اکثر مونږ وایو چې مونږ مونځ کوو نو دا خلک مونږ ته ووایي چې تاسو هم مونځ کوئ نو مونږ ورته وایو ولې مونږ درته مسلمانان نه ښکارو مونږ خو هم کلمه ویلې ده که نه معاشره ښځه ډولکې خو خوښوي خو ډولکې مار نه خوښوي دا خبره ټیک ته وي نه خوښوي او جي سپک ګوري او جي او لکه مونږ ته ډېر خلک وایي چې وغږوه قبرستان یا جومات نو مونږ وایو چې نه ورګه دې نه ووړو بیا به ورته وغږوو ما په دې فنکارانو کې چې د دشمندار فنکار نه یې کتلې دا خبره ټیک ده بس جی دې ټول عمر خلک خوشحاله کړي دي پکې دشمنۍ ته نه وزګارېږي سر د کلي ډولکي مار ته چا وی د 10 روپۍ ووهه هغه ورته ویې نه صاحب وي مړی شوی دی ګوره دا په دود دستور باندې د کلي ډولکي مار هم پوهېږي همدارې زموږ د معاشرې ښکلا ده صاحبه دا لږ څوک دا محمد اسماعیلو اسماعیله څنګه خیر دی جی تاسو په خپله باندې ښه حاجي صاحب څنګه طبیعت ته ښه دی خیر دی جی د الله رحم دی دا دې بچنګي دی او جی د الله څو زامن دي له خیره سره جی شپږ دی جی یو وفات شوی جی پنځه دی او ټول هم د دغه سره تړلي دي او جی دغه دی او دوه پکې کشران دی هغې سکول وایي جی او د پلار دي که کسب دی او جی او ستاسو داجي به هم او کسبګر وي جی او قریبانه اسماعیل څنګه شکر الحمدلله طبیعت ښه دی دعاګانې دي ټیک ټاک دا څه چلو ما خو تمهید تیړ چا راته وی وغږوتا او ته څه چل شو دا بس دا جی زه کالام ته په سیزن کې ځم ګرمۍ کې هلته ټوریزم والا راځي نو ځان له 100 روپۍ ګټو نو بس هلته تللی وم یو ګاډي والا رانه ریکارډینګ کوم ما ته پته هم نه و چې دی ما نه ریکارډینګ کوي نو هغه ما ته وایي چې د 10 روپو ووهه نو هلته په رښتیا باندې مړې شوی و نو ما ورته وایي ډایرکټ ویم مړې شوی دی نو په هغې بس د پښتنو باندې مینه راکړه او سپورټ یې راله راکړه حاجي زموږ په دې معاشره کې بیا پرې پښتو په دې معاشره کې د دې ډولکي سره ژوند ډېر ګراني په دې پوهې اسماعیله جی بالکل بس راشي پکې ډېر پکې راشي حاجي چاته وایي چې څوک دنه تپوس وکړي ډولکي د سره نه وي ته بیا خپل کسب ښې نو بس دا زموږ پہچان دی جی صحیح داجي سره په یو ځای پروګرامونو راځي بس اوس خو زما والد صاحب اولډ ایج دی لکه نه کوي دا فن اوس نه کوي پهله به کوم وخت کې اوس نه کوي د دې دغه د ډولکي هم دغه ډبډبار په دې رزق ګټي جی بس دغه چې کو نو بس رزق راځي کې نه بس نور څه مشته نه لکه کار روزګار کله کله انسان اړه ډوب وي هغه اړه نه مني خوشاله ته خو ته بیا هم د خلکو په خوشاله کې دا غنو داسې وختونه خو راځي کنه بس جی اکثر په خپل باندې غمی خو بل به خوشاله نو بس زموږ دا کار د چې مونږ ټول مرجی خلک خوشاله وو غلې غلې یار غږېده په غوږو ما چې غلې غلې یار غږېده په زړه کې مې نرې نرې ستار غږېده په زړه کې مې نرې نرې ستار غږېده په غوږو ما چې غلې غلې یار غږېده په غوږو ما چې غلې غلې یار غږېده کله کله خفه کېږي داسې څه شوي چې په هغې زړه ډېر مات شوي چې یاره دا کار پرېږدم یاره بس جی راشي پکې او ډېر چې لکه موږ سره شریک که کنه اسماعیله داسې کومه مقرر چې تا وې یاره بس بس جی دا ویلو نی بس هغه موږ په ځان تېرو سره موږ سره معمولي شانتي شریکه کې خیر دی نو بس سره داسې پکې لکه ډېر شوي که نه نو چې اوس یو یو درته یادوم یو موږ ته اوس ووایه چې موږ ته پته ولګي چې ستا په دې اړه په دې مازغو کوم څیزونه دونه بد ولګي چې یاره تا ته خپل ځان ډېر کم کوس ښکاره شي بس جی اکثر مونږ وایو چې مونږ مونځ کوو نو دا خلک مونږ ته ووایي چې تاسو هم مونځ کوئ نو مونږ ورته وایو ولې مونږ درته مسلمانان نه ښکارو مونږ خو هم کلمه ویلې ده که نه
نو موږ هم مسلمانان یو، نو په دې باندې انسان خفه شي چې هلکه ولې موږ هندوان یو څه چې لکه موږ هم مسلمانان یو سره حاجي. غني کاکا تا خو هم د بلا د خلکو سختو د پیغورو د تورو او د سختو ټکو ډېره مقابله کړې داسې وایي که نه؟ او جی او دا معاشره ښځې ډولکې خو خوښوي خو ډولکې مار نه خوښوي، دا خبره ټیک ته وي؟ نه خوښي او جی سپک ګوري او جی ډېر سپک ګوري او پیدا ډولکي مار دی او ډول نو تاسو هم دغه سفر او سختن نه راتېر شئ، نو بچي ته دې ونه ویل چې ته سبق ووایه او دا کار مه کوه؟ نو بس اوس الله کو بس د دې نه دغه کړو خلاص کړو نو دغه به ډېره ښه مطلب دا دی چې مونږ خو نه دی خو بس مجبوري نو بس بل کسب داسې اینه او د دیم شوه کې کني دي خو مونږ وایو چې دوی بل څه وکړي خو بس دا شغل نه کېږي نو اوس مسه کاروبار نشته خو بس ګرځو بس دې بچو ته ناست یو نو د غریبي کوي. کله کله خفه کېږي؟ خامخا خفه کېږو دا ځوانان دی او جی ولې نه چې د دې ښکلی کاروبار یو که نه ناستې په ناسته دا کار که د اسماعیل جاري ساتي نو تکلیف دی کار دی؟ او که نه تکلیف دی لکه خامخا د هغه رنګه سخته پکې راځي که نه د بس په سر ناستې دغه دا مطلب دی اکثر وي بره وخیږي مونږ ته خلک وي بره وخیږي. بره څه مطلب؟ او لکه مطلب سر ته وخیږي که نه ګاډي سر ته او ګاډي سر ته وخیږي سیټ مه کښېنئ او وي تاسو خو مونږ دې لاندې به ګاډي خالي جي او مونږ ته وي تاسو بره وخیږي که نه جي نو مونږ خو سختې تېرې کړي خو دا بچي مو دي مونږ وایو چې د دې له داسې خدای پاک څخه الله پاک مهرباني وکړي که نه. یو ډولکي وي ستاسو خادي ډېره ښکلې کړه صاحب او بیا د کرینیم خلک هم ورته ګډ شو د مشر وادو صاحب او بیا هم ارمانو چې دغه موسیقي خو پکې وي. زه هم د ډولکي دومره تاوان ونه که څومره چې زموږ د رویو تاوان کړی دی کو نه تماچې څونه عام دي صاحب دا مشین څومره عام دی دا رشوت څومره عام دی دا بدنیتي او حسد څومره عام دی دا بې حسي څومره عام دی. زه هم هغې ته ټول راجمع شو د دې معاشرې نه روکې ستاسو رویو دا ډولکي مار که د معاشرې نه روکم کی نو څه به وشي د چا د رزق وسیلې مه بندوئ. د ډولکي نه زیات ډېر بدرنګ څیزونه په دې معاشره کې شته و مونډانې دونه مضبوط شوي دي چې اسمان ته رسېدلي دي خو تاسو پې خبرې نه کوئ. د اسماعیل سره تړلې ډولکې تاسو خوښ کړی ځکه د په اوږه پروت دی. دا چا چې ورته د 10 روپیو وخه هغه بې ځایه نو هغه هم خو بس هغه ته پته و چې دا حیثیت یې کړه دی به د 10 روپۍ څوک به د 50 وي. اوس یې به دې ته هم سوچ کوئ چې یو سړی په قام ډولکي مار را پیدا دی د غني پلار غږولی دی اوس یې غني بیا بچي غږوي نو بس دا خدای پاک دا کار دې ته ورکړی دی نو څوک یې په دې وطن کې روزګار شته څه رب دې وکړي چې اسماعیل ته ښه روزګار میلو شي خو بیا به تاسو څه کوئ د کې به ګرځئ چې مانه چې ته ډولکي مار پیدا کړې که نه یا توري کاکا عزوي سنت دی چې څوک پکې ډولکې وغږوي. ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی لور دا وخت ښکلی ده زوی دا دم ښکلی دی زوی دا دم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی. Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333 333 8037. غني کاکا زید کم ځای زه جی د ثوابه علاقې یو ډنډوکا کلمه ده نو هلته اوسئ نو وصولون خړ کې جی ډېر پخوا راغلی صاحب او جی د دې د زده کړې دپاره د اسماعیل یا بچي تا ته کتلي دي زده کړې کړې او بس زنګ نه جی زده کړې بس د کور نه او جی ستا جوسا ماشاءالله صادر سپینه ټوپه چې څوک ته وویني او جی بس نو بس دا شي سره خیدم نه نو بس مطلب دا هغه سړی راته ووایي چې یاره کاروبار به روان کړو خو بس ونه شه بس مونږ هم ویده بس الله ته کتل ستاسو کاروبارونه هم نه چلي وجه نو بس هغه و زنګ دا کار اوس ډېر خراب شوی دی مطلب دا دی چې اوس زمونږ نه دې حیثیت هم نشته خو بس هغه خپله دغه پایه ګرځو لکه غړو یې مونږ وایو چې یاره څه خو به وي بس الله پکې برکت. اسماعیله دونه رزق کور ته یا موټي وړه کور ته راځي چې یاره کور پې وساتلی شي بس شکر دی هغه له 100 روپۍ خدای پاک راکوي هله بس هغه چکر پې روان دی. او بل دا زموږ ټول فنکاران چې لکه کوم دي خیال کوي لکه د قبرستان هم خیال کوي د جومات هم خیال کوي که نه
او لکه مونږ ته ډېر خلک وایي چې وغږوه قبرستان یا جومات نو مونږ وایو چې نه ورګه دې نه ووړو بیا به ورته وغږوو نو زمونږ ټول فنکاران داسې خیال کوي حاجي ما په دې فنکارانو کې چې د دشمندار فنکار نه کترې دا خبره ټیک ده بس جی دې ټول عمر خلک خوشحاله کړي دي پکې دشمنۍ ته نه وزګارېږي سر ستا خپل څه شوق یې اسماعیله بس زمونږ خو خپله شوق دی بس چې ښه څه کار کسب مو وي بس چې دې نه ووړو که نه په دې کې تنګ او بس دې کې څوک خوشحالي چې دا کو که نه صحیح حاجي سندرم کې او جی ګانا مانم ویم بس په خپله باندې ستړی ستومانه چې د کار راځم ستړی ستومانه چې د کار راځم تا یادوما چې په لار راځم تا یادوما چې په لار راځم ستړی ستومانه چې د کار راځم ډېر یو وړه غونډه کې دماغ خلو بس بیا اخري او دوه تاسو به د اسماعیل نکو بیا به اجازه تر موږ سره اوسه Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। आगा सोल्दा मसवेले में दसिगर लाड़ो मरवर जी में दगेगे न दिल भर लाड़ो आगा सोल्दा मसवेले में दसिगर लाड़ो मरवर जी में दगेगे न दिल भर लाड़ो मरवर जी में दगेगे न दिल भर लाड़ो نورونم د سره پدې کې هنرمندان دي او جی زما خپل یو مشر ورور دی هغه حسن ګل نامه ده او سنگر هم دی باجم غږی تبلم غږی رباب هم غږی هر یو پنې مولا دی بس حاجي نام د سره کله کله پروګرامونه لزی او جی ولې نه بس مونږ زوز د مونږ خپل دیری اتیانو کې صحیح ده صحیح حاجي اني کا یو تاسو د کوم د وړو مور ژوند دی او جی ژوند دی الحمدلله ستړي تکله کله وې دا دون ارس پراتی دي دا ختم کا یاد دی وی یاد دی نی دا غي د خبرې سي او جی بس خوشحاليږي چې لکه ما بس کنو ډیره خوشاله وي په دې باندې کار ختم او جی ختم شي صحیح ده د چم گاون خلک سوي شم گاون خلک خو بس مونږه پیژنې زموږه خوی خصلت مطلب هغې ته پته راکنه نو هغې خو په درنه سترګه ګوري خو داسې هم سړی یم چې په لاره ویني جینو لکه خو د سره نی خبر کنه هغه خو بس هغه نګټو هغه سوچ دلته چې هر سترګه او هر نظر نیزه شي نو غني کاکا پړ لګیا او جی بالکل معاشره کې بد چیزونه ډیر دي صاحبا خو چاته بد نخکاری تا ته بد ډول کې ښکاری یقینا چې ډولکی سره به هم سمن فیسیزونه تړلې وي خو ډولکی مار په خپل حیثیت او په خپل شخصیت دی نه دهشتګرد دی نه ظالم دی نه ګران پوشه دی نه رشوت خور دی او نه بیمانه دی دې ته وګوره چې دې ډولکی سره خپل نصیب خو تړلې دی خو سړی ګوره غټه عاجزي لري په دې معاشره کې مې د ټوپک او داغه د کوندا غیر کیږي سیوا دا چې چرته راخکار شي یا پلاس کې یا په خوا کې نو نفرت ته او چې ډولکی راخکار شي اسی باندې مخلب مسکی راشي ځکه چې کوندا سره تړل شپېلې وجل کوي او ډولکی خاندول کوي دا پروګرام سره ترسي او د دې دعا سره چې دا شعور او پوهه د هر پښتون له خدای ورکی چې ډولکی مار درې معاشره د نفرت قابل نه دی دا د محبت قابل دی رب دیو کی چې سینه د موږ د خلکو ته کولو چرته چې ستا خوشحالي د ډولکی د ټنګ نه بغیر نیمګړې ده نو دا سړی که د دغه ډولکی نه ته بهر کې نو بیا ډولکی هم نه پاتې کېږي په خپل خوشحالو کې د منافقت نه کار ماخله اړو کولو کې ډولکی او ډولکی مار قبول کې اسماعیله ډیره مهرباني غنی کاکا ژوند نورم خشه اولاد غنی کا سرستا د ټول مسلمانانو ډیره مننه